بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ښه راغلاست. هیله لرم چې روغ جوړ او د ساه جامې به مو په تن وي. په نن کلاس کې موږ تاسې د پایتان اریز امپلیمنټیشن باندې بحث کوو. په پایتان کې موږ اریز څنګه امپلیمنټ کوو. اریز آر فنډامنټل پارت اف موست پروګرامینګ لنګویج. اریز چې دا خپله ټولو پروګرامینګ لنګویجو هغه اساسي برخه ده. اریز خپله د المنټونو کلیکشن دی یا د څو المنټونو سیریز دی چې په یوه ډاټا ټایپ کې موږ تاسې ثبت کولی شو. مثالونه لکه ارې اف انټیجرز د انټیجرز ارې چې دا په یوه ډاټا ټایپ کې چې موږ تاسې ګورو انټیجر دی، په دې کې موږ تاسې کولی شو لاس 12 والیوګانې سیو کو، او ارې اف سټرینګز کولی شو چې د امپلایانو نومونه په یوه ارې کې سیو کو. نو په اریز کې موږ کوم میتډونه لرو. په اریز کې پایتان اریز کې موږ اپینډ میتډ لرو to add element to the end of the list. append method خپله د ارې و اخر کې یو element اضافه کوي. extend کولی شو چې یوه ارې د بلې سره extend کو، یعنی ټول elementونه کولی شو چې په یوه بله نوې ارې کې یا په یوه نوي list کې extend کو یا یو اضافه کو. insert کولی شو چې موږ تاسې په خپل لیست کې په یو سپیسیفیک یا معلوم انډیکس کې یا په معلوم ځای کې یو element اضافه کو، یعنی insert کو. ریمو موږ تاسې کولی شو یو الیمنټ دی هغه ریمو کو د یوه لیست څخه، یعنی ختم یې کو، ډیلیټ یې کو. پاپ میتډ هم د ریمو کار کوي، خو پاپ موږ تاسې په ریمو میتډ ته موږ تاسې د الیمنټ نوم ورپاسوو چې هغه هر یوې سټرینګ والیو ده، او پاپ ته موږ انډیکس ورپاسوو، یعنی کم انډیکس چې غواړو موږ هغه ډیلیټ کو یا ریمو کو، ختم یې کو. موږ پاپ میتډ کاروو او پاپ میتډ موږ ته د هغه انډیکس والیو بیرته ریټرن کوي چې دغه والیو ریمو شوې ده. کلیر میتډ موږ تاسې ته دا کار کوي چې موږ تاسې د لیست ټول کلیر کوي، یعنی ټول الیمنټونه یې صفا کوي او خالي لیست موږ ته ریټرن کوي. انډیکس خپله هغه انډیکس موږ ته ریټرن کوي، که یعنې موږ تاسې انډیکس کار کو to return the index of the first matched index، یعنی هغه انډیکس موږ ته ریټرن کوي چې هغه موږ تاسې وغواړو. count موږ تاسې ته خپله د الیمنټونو نمبرز کاونټ کوي، یعنی to count a number of elements pass in an arguments، چې په د arguments کې موږ ته الیمنټونه کاونټ کوي. sort خپله موږ تاسې کولی شو دا لیست سورټ کو، ascending او descending، یعنی د A څخه تر Z پورې سورټ کو، له Z څخه تر A پورې سورټ کو. ریورس چې دی دا خپل د سورټ کم لیست چې موږ تاسې سورټ کړی د هغه ریورس شل کړی، یعنی که موږ د A څخه تر Z سورټ کړی وي، که ریورس میتډ کار کو دی له Z څخه A ته اړوي، یعنی د سورټ د ascending descending کوي او descending to ascending کوي. او کاپي میتډ موږ تاسې د یوه لیست کاپي اخلو، چې یعنی موږ غواړو یو لیست الیمنٹ کاپی کو په بل لیست کې واچو، چې دغه یو څو میتډونه دي. اوس راځو موږ تاسې پایتان کلیکشنز یعنی اریز ته. پایتان کلیکشنز څه شي دي؟ پایتان اریز څه شي دي؟ there are 4 collection data types in the python programming language. موږ په پایتان پروګرامینګ لنګویج کې 4 ډوله کلیکشنز لرو، یعنی 4 ډوله اریز لرو. لومړی لیست دی، بیا ټپل دی، بیا سیټ دی او بیا ډکشنریز ده. لیست از ا کلیکشن ویچ از ordered and changeable. لیست هغه سیریز ته وایي، د الیمنټونو هغه سیریز ته وایي چې دا خپله آرډر دی، یعنی منظم دی، او چینجبل یعنی د تغییر وړ دی. allows duplicate members، او موږ دې ته خپله ډوپلیکیټ والیو هم داخلولی شو. ډوپلیکیټ والیو یعنی دوباره، یعنی که زه یو نوم داخل کوم دوباره هم هغه نوم سیم والیوګانې ور داخلولی شو. بل ټپلز. ټپل از ا کلیکشن ویچ از ordered and unchangeable. د ټپلز فرق بیا د لیست سره دا دی چې لیست چینجبل دی، یعنی تغییر وړ دی، خو ټپل منظم دی، یعنی تنظیم شوی دی خو د تغییر وړ نه دی. او ټپل هم موږ کولی شو چې ډوپلیکیټ ممبرز یا والیوګانې یا ایټمز ټپل ته داخل کړو. سیټ دی. سیټ از ا کلیکشن ویچ از unordered and unindexed no get member. سیټونه موږ تاسې که په ریاضي کې ووایو سیټ یو انارډرد یعنی غیر منظم دی، او په سیټ کې موږ انډیکسینګ هم نشو کولی چې د اول انډیکس والیو راپورته کړه، د دوم انډیکس والیو، داسې انډیکسینګ هم کولی شي. دی ان انډیکس دی. او ډوپلیکیټ والیو هم سیټ ته موږ نشو داخلولی چې نوم 2 واره ور داخل کو یا 3 واره ور داخل کو. څلورم پارټ ډکشنری ده. ډکشنری از ا کلیکشن ویچ از unordered and changeable. ډکشنری هم د سیټ او ډکشنری فرق دا دی چې ډکشنری کې والیو پیر ده، یعنی هر والیو یې ځان ته کې لري. unordered ده، changeable ده،
یعنی موږ کولای شو چې تغیر کو او ډپلیکیټ والیو په ډکشنری کې هم د قبول وړ نه ده. نو دا و د پایتون کلیکشن اریز و. لا هغه وروسته به موږ راځو لومړی به موږ تاسو پر لیست خبرې وکړو. لیست چې ته وایي list are used to store multiple items in a single variables. لیست د دې لپاره موږ تاسو استعمالوو چې موږ تاسو مختلف ډېر ایټمونه په یو سنگل وریبل کې ځای کو. یعنی موږ تاسو مخکې وریبلونه ول چې نیم مساوي کېږي نیم ته موږ یو وریبل پاس وایي چې یا احمد یا محمود. لیکن که موږ د لیست څخه استفاده وکړو او د نیم لیست واخلو بیا موږ ډېر نومونه احمد، محمود، اقبال، جمال دا ټول نومونه بیا موږ تاسو په یو نیم لیست کې داخلولی شو. راځو د لیست آیټمز ته موږ څنګه کولی شو د لیست پر آیټمونو کار وکړو. لیست آیټمز آر آرډرډ. د لیست کم آیټمونه چې دي دا منظم دي، چینجبل د تغیر وړ دي اینډ موږ کولی شو چې دغه ته ډپلیکیټ آیټمونه هم وراساین کو. په د لیست آیټمونه چې د انډیکس دي یعنی د زیرو انډیکس، د اول انډیکس، د اخري انډیکس، داسې انډیکس موږ کې کولی شو. مثال به یې راخیستی وایي زیرو انډیکس چې دی هغه د لیست اول آیټمز لري او اول انډیکس چې دی هغه د لیست دوهم آیټمز پکښې وي. لیست آیټم کین بی اف any data types. موږ کولی شو چې یو لیست د مختلف ټایپونو آیټمز یعنی کولی شو چې یو لیست انټیجر والی هم ورواچو، پلوټ والی هم ورواچو، یعنی اشاریه عدد هم ورواچو، نومونه هم ورواچو، سټرینګ هم ورواچو، ټیکسټ هم ورواچو چې دا خپله د لیست هغه ډیټا ټایپونه دي چې د مختلف ډیټا ټایپونه په ځان کې قبلولی شي. د لیست از چینجبل. موږ کولی شو چې لیست تغیر کړو. د دې معنا چې موږ کولی شو چې د لیست آیټم چینج کو، یعنی دا لیست خپله چینج کو، یعنی دې ته والیو اډ کو، د دې څه والیو ریموټ کو، د دې څه آیټمز یو نوی آیټم جوړ کو، یو نوی لیست ځینې جوړ کو، کاپي یې واخلو چې دغه ته د لیست چینجبل وایي. It is also possible to use the list constructor when creating a new list. موږ تاسو غواړو چې یو نوی لیست جوړ کړو نو موږ د لیست کنسټرکټر هم کارولی شو. یعنی که غواړو موږ تاسو یو ټپل لرو، دا ټپل راواخلو لیست یې چینج کړو نو موږ تاسو بیا د لیست کنسټرکټر کاروو چې په راتلونکي په واضح ډول سره ووایم. موږ به پر دغو فنکشنونو یا میتودونو کار وکړو په دغه کلاس کې عملی کار. اکسس آیټمز څنګه کولی شو د لیست آیټمونه اکسس کو. چینج لیست آیټم څنګه کولی شو چې د لیست آیټمونه چینج کو یعنی تغیر وکړو. څنګه کولی شو لیست ته یو آیټم اډ کو یعنی د دې ور داخل کو. څنګه کولی شو لیست څخه یو آیټم ریموو کو. څنګه کولی شو دا لیست آیټمونه په لوپ کې وښیو یعنی د لوپ واسطه پرینټ کو. څنګه کولی شو د لیست آیټمونه سورټ کو یعنی خپل لیست سورټ کو، منظم کو. څنګه کولی شو د خپل لیست څخه یو کاپي واخلو او څنګه کولی شو لیستونه سره جاین کو. نو پر دغه به موږ تاسې عملي کار وکړو. نو راځو له خیره سره اول د اکسس آیټم څنګه کولی شو موږ تاسې د لیست آیټمونه اکسس کو. لومړی زه دا مکمل لیست پرینټ مای لیست. که چیرې زه دا پروګرام رن کړم نو ماته به مکمل ټول آیټمونه د لیست پرینټ سي. نو دا و د لیست آیټمونه چې پرینټ شو. څنګه کولی شو موږ دا آیټمونه یو با یو اکسس کو. لومړی موږ تاسې کولی شو زه هم د مای لیست انډیکس پاس هم ماته د زیرو انډیکس آیټم پرینټ که وګورو دا اپل پرینټ شو. که چیرې زه ووایم ماته د زیرو څخه تر څلورم انډیکس پورې د زیرو څخه تر څلور پورې پنځه آیټمه راځي نو دی پنځم آیټم نه پرینټ کوي. اپل، بنانا، چري او اورنج دا آیټمونه به ماته پرینټ کوي. تر اورنج پرینټ کوي چې دا اکسس وایي. څنګه کولی شو موږ دا لیست آیټمونه اکسس کو. بیا هم موږ راځو د لیست آیټم د ماینس انډیکسینګ کاروو. ماینس انډیکس ماینس 1 آیټم یعنی لاست آیټم ماته پرینټ که چیرې زه دا پرینټ کړم. که وګورو لاست مینګو ده. که زه هم ماینس 2 آیټم ماته پرینټ که دا لاست دوهم آیټم ماته پرینټ کوي چې دا و د لیست آیټمز پرینټېدل. زه غواړم چې دلته له 2 څخه تر 4 پورې یعنی دوم چري، دوم انډیکس چري او اورنج ماته پرینټ که نو دی به چري او اورنج ماته پرینټ کوي چې دا و د لیست کې د اکسیسیبل څنګه اکسس کولی شو د لیست آیټمونه. له هغه وروسته موږ تاسې راځو دوهم دغه چې د چینج لیست آیټم څنګه کولی شو چې د لیست آیټمونه چینج کړو. موږ تاسې کولی شو چې د لیست آیټمونه په څو ډوله سره چینج کو. لومړی زه وایم لومړی زه غواړم دغه زما لیست پرینټ کړم. پرینټ مای لیست
که وګورو اپل بنانا زه غواړم دغه اول ایټم چې دی دا زه د لیست چینج کړم دا اول ایټم زه د لیست ایټم چې دی دا چینج کړم په یو نوي ایټم تغییر کړم نو زه راځم مای لیست زیرو انډیکس چې د اپل دی زه هم دغه ته دا ایټم زه غواړم چې چینج یې کړم په ګول باندې که چیرې زه وګورم دا ایټم اوس ما چینج کړي په ګول باندې زه غواړم پرنټ کړم دغه زما نوی لیست که وګورو دلته په دوهم دغه کې دغه ایټم ما چینج کړی دی یعنی په ګول باندې موږ تاسې کولی شو چې په درې ایټمونه په یو ځلې چینج کړو نو موږ تاسې بیا هغه انډیکسینګ کاروو یعنی سلایسینګ کاروو زه مای لیست اول څخه تر دریم انډیکسه چې اول او دوم انډیکس کې شامل دی یعنی دغو دوه انډیکسو ته چې زه غواړم بنانا چری چینج کړم بنانا او چری چینج کړم نو زه دلته خپله یو بل لیست کاروم زه ورته جان او له هغه وروسته زه ورته خان که چیرې زه دا رنګ کړم که وګورم زما لیست دلته چینج شوی دوم ایټمز چې هغه چری د هغه چینج شوی دی یعنی دوهم انډیکس اول انډیکس بنانا پر ځای خان راغلی دی جان راغلی دی او د چری پر ځای خان راغلی دی نو دا و د لیست ایټمونو چینجېدل ول موږ غواړو دا لیست په یو سپیسیفیک لوکیشن کې یو ایټم انسرټ کو نو زه راځم زه مای لیست ډاټ انسرټ میتھډ کاروم په انسرټ میتھډ کې موږ دوه ارګومنټس پاسو چې یو هغه انډیکس دی انډیکس لومړی انډیکس زه لرم زه به دا دوه جملات کمنټ کړم په لومړي انډیکس کې زه بنانا لرم جان باندې که چیرې زه راسم دا لیست پرنټ کړم یعنی دا په دوم انډیکس کې د بنانا پر ځای باندې موږ د جان یو بل الیمنټ ور اضافه کړ چې دغه و انسرشن فنکشن یعنی انسرټ کولی شو موږ دغه لیست ته یو نوی ایټم انسرټ کوي خو هغه موږ انډیکس ورته مشخص کوي چې په دغه انډیکس کې ماته انسرټ کړه دوم اډ ایټمز اډ لیست ایټم موږ څنګه کولی شو یو لیست ته ایټمونه اډ کو راځو یا یې اډ کو یو ایټم اډ کو لیست ته نو موږ تاسې د یا د اپینډ میتھډ او د ایکسټینډ میتھډ کاروو موږ تاسې زه غواړم دغه لیستونو ته یو میتھډ اډ کړم بیا هم زه راځم مای لیست راخم زه غواړم دغه لیست په پای کې موږ انسرټ میتھډ دا کار کوي چې موږ الیمنټ اډ کوو خو د لیست په یو معلوم انډیکس کې اډ کوو زه غواړم چې مای لیست ته یو بل الیمنټ اډ کړم خو دا اتومات په پای کې اډ کېږي زه وایم مای لیست ډاټ اپینډ زه غواړم دغه ګول چې دی دا و د لیست لومړی به زه هغه اوریجنل لیست پرنټ کړم له هغه وروسته راځم کله چې ما دغه لیست کې تغییر راوستی نو دغه بیا پرنټ کوم پرنټ وروسته له تغییر څخه مای لیست که چیرې زه دا رنګ کړم که وګورو لومړی که وګورو دغه مکمل اوریجنل لیست دی بیا یو الیمنټ ما اضافه کړی دی یعنی دغه لیست ما موږ اضافه کوي نو د اپینډ میتھډ کار دا دی چې دی په پای کې الیمنټ ایټمز اضافه کوي لیست ته او انسرټ میتھډ په واسطه موږ کولی شو چې یو سپیسیفیک لوکیشن کې یو الیمنټ اضافه کړو چې دا د دوی دوو ترمنځ فرق و دوهم موږ راځو یو لیست ایکسټینډ کوو ایکسټینډ مطلب یو بل زه غواړم یو بل لیست جوړ کړم لیست په نامه زه غواړم یو لیست جوړ کړم دا ما یو بل لیست جوړ کړي زه غواړم دغه لومړنی لیست چې دی دا ایکسټینډ کړم یعنی زه یې اضافه کړم یعنی تغییر ورکړم زه به دغه دوه جملات پرنټ کړم که چیرې زه راسم پرنټ مای لیست دا اوریجنل لیست پرنټ وم او له هغه وروسته بیا زه پرنټ کوم یو بل لیست مای لیست ډاټ ایکسټینډ ته موږ خپله دا نوی لیست ورپاسوو که چیرې زه راسم اوس دا پرنټ کړم که وګورو دغه زموږ تاسې اوریجنل لیست دی خو موږ د دې سره دغه نوی لیست چې دی دا مو ورسره ایکسټینډ کړي که وګورو دلته دا نوی لیست ور اضافه شوی دی چې یو دوه درې څلور یعنې دغه الیمنټونه ور اضافه سوه دا بل لیست چې دا و د اډ الیمنټس چې موږ کولی شو اډ ایټمز کو بل موږ تاسې راځو بله موضوع چې دا هغه هم د ایکسس اډ ایټمز مو هم وویل ریمو لیست ایټمز څنګه کولی شو د یو لیست څخه ایټمز ریمو کو نو زه راځم بیا هم یو نوی دا زما لپاره لیست دی پرنټ اوریجنل لیست په پرنټ کو هغه وروسته زه غواړم چې یو ایټمز له دغه لیست څخه ریمو کړم غواړم دغه لومړنی ایټم چې اپل دی دغه زه د دغه لیست څخه ریمو کړم مای
list dot remove فانکشن کاروو او دې ته خپله د آیټم نوم پاسو اپل که راسم اوس پرنټ کومه my list که وګورو په دوم لیست کې چې ما هغه لومړنی آیټم ریمو کړی دی هغه نسته ځکه دا لومړنی آیټم ما ریمو کوي زه غواړم دغه لومړنی آیټم چې اپل دی دا دلته ما له لیست څخه ریمو کوي یعنې ختم کوي نو دغه و د ریمو فنکشن کار بل موږ تاسې د ریمو میتډ لپاره چې څنګه کولی شو آیټمز ریمو کړو موږ تاسې د پاپ میتډ کاروو پاپ میتډ موږ ته څه کار کوي پاپ میتډ موږ انډیکسینګ ورته پاسوو چې هغه موږ تاسې غواړو دغه پاپ میتډ ته انډیکس پاس کړو او هغه مشخص انډیکس ریمو کوي زه وایم my list dot pop اول انډیکس که وګورو دلته چې دغه لیست ما پرنټ کړی دی نو پاپ اول انډیکس چرې ده دلته دغه چرې به له منځه ولاړه شي که زه راسم دا زما پرنټ my list که وګورو دلته چرې له منځه ولاړه ځکه چرې په اول انډیکس کې وه د پاپ واسطه که زه چیرې دغه پاپ میتډ په پرنټ سټیټمنټ کې ولیکم نو دی به ما ته ریټرن کړي هغه کوم الیمنټ چې ما له منځه وړی دی زه وایم پرنټ که چیرې دا پروګرام زه رن کړم که وګورو چرې یعنې دغه چرې چې د پاپ میتډ ریټرن ټایپ دی یعنې د چرې له منځه وړې ده او د چرې ځای اوس اورنج نیولی دی چې دا و د پاپ میتډ هغه کار بل موږ تاسې که وګورو بله موضوع چې ده موږ تاسې د ریمو لیست په ریمو لیست کې موږ تاسې نور دغه هم ویلی شو موږ غواړو چې یو لیست ډیلیټ کړو مکمل لیست ډیلیټ کړو یعنې زه غواړم که دا زما لیست وي زه غواړم دغه لیست ډیل my list اوس د ډیلیټ وروسته زه دغه لومړی به د ډیلیټ له مخه موږ دغه پرنټ کړو دا لیست که وګورو لومړنی لیست ما ته پرنټ شو خو له ډیلیشن وروسته چې دغه لیست ما ډیلیټ کړ ما ته ایرر راکوي وایي دغه لیست print list وایي name my list is not defined یعنې که چیرې موږ تاسې د یو لیست مکمل ډیلیټ کړو نو موږ نسو کولی چې هغه لیست بیا اکسس کړو یا یې ترلاسه کړو یعنې دغه لیست بیا موږ ته ایرر راکوي چې ډیلیټ کړو او وروسته بیا هغه ته اکسس کړو دغه لیست موږ ته ایرر راکوي که چیرې زه وغواړم د دغه لیست لومړنی انډیکس ډیلیټ کړم یعنې زه اپل له منځه یوسم نو دی موږ ته کوم ایرر نه راکوي یوازې هغه اپل آیټمز ډیلیټ کوي که چیرې موږ وغواړو مکمل لیست ډیلیټ کړو نو مکمل لیست ډیلیټ کړو او وروسته موږ دغه لیست ته اکسس نسو کولی بل کلیر فنکشن ده یعنې کلیر فنکشن د ډیلیټ سره دا فرق لري کله چې موږ تاسې مکمل لیست کلیر کړو نو موږ تاسې ته یو خالي لیست په لاس راکوي زه ورته وایم my list dot clear print my list یعنې خالي لیست یعنې امپټي لیست یې موږ ته په لاس راکوي کوم ایرر نه ورکوي ځکه دا د کلیر فنکشن کله چې موږ تاسې یو لیست کلیر کړو هغه یوازې آیټمونه د لیست له منځه وړي یعنې د لیست هغه والیو یا هغه کوم ځای چې په میموري کې اخیستی دی هغه له منځه نه وړي نو دغه و د کلیر فنکشن کار موږ کولی شو چې د یو لیست ټایپ هم پرنټ کړو موږ تاسې د ټایپ فنکشن څخه کار اخلو زه وایم پرنټ ټایپ my list که وګورو د دې ټایپ لیست کلاس وي که وګورو دا د کلاس لیست یعنې د دغه ټایپ چې دی هغه هم لیست دی چې د کلیر او ډیلیټ فنکشن ترمنځ موږ تاسې فرق وکړ له هغه وروسته موږ تاسې سورټ فنکشن وایي څنګه کولی شو یو لیست سورټ کړو که راسو وګورو بیا لوپ لیست دی یعنې څنګه کولی شو په یو لیست کې لوپینګ سرته ورسو دا زموږ تاسې لیست دی او موږ تاسې کولی شو لینث لیست هم زه وایم print length function my list دا د لیست هغه لینث موږ ته ریټرن کوي یعنې چې موږ لیست څو آیټمز لري اووه آیټمز لري له هغه وروسته زه غواړم چې دغه پرنټ کړمه په لوپ کې for x in my list x که چیرې وګورو یعنې د لوپ په واسطه موږ هم لیست پرنټ کولی شو دغه د لوپ په واسطه اپل بنانا چری اورنج کیوي میلن مینګو دا و د لوپ په واسطه موږ تاسې لیست پرنټ کول چې موږ تاسې کولی شو یو لیست د لوپ په واسطه پرنټ کړو له هغه وروسته موږ تاسې راځو د سورټ لیست وایو که وګورو دلته سورټ لیست وایو موږ تاسې یعنې څنګه کولی شو یو لیست سورټ کړو زه راځم دلته کمنټ
sort list. دا زموږ تاسې لیست دی. دا اوس که وګورو دا لیست تقریبا سورت نه دی. موږ تاسې به وګورو لومړی print my list، هغه وروسته به my list dot sort فنکشن ته کار کوو، بیا print my list. که وګورو دغه دوم لیست چې دی دا ascending sorting دی، یعنی له ا څخه تر زیده سورت دی او دا بل سورت نه دی. دغه لیست موږ تاسې سورت کړ. که وغواړو چې دا لیست په descending ډول یعنی له زید څخه تر ا پورې سورت کړو، بیا موږ د ریورسډ کیورډز کاروو. ریورس کیورډ به ټرو کوو، نو مطلب زه my list dot sort. کله چې موږ تاسې د سورت فنکشن وکړو په هغه کې ریورس print my list. که وګورو اوس دغه لیست چې دی دا په Z to A یعنی descending ډول سره سورت شو، ځکه دلته ریورس فنکشن موږ ټرو کړه. که چیرې زه یوازې د ریورس میتډ وکاروم دلته، که یوازې موږ تاسې د ریورس میتډ وکړو my list ریورس، نو دی به دغه descending ډول بیرته ascending ډول ته واړوي. که وګورو بیرته دا مخکې په descending ډول سورت و، وروسته ما ریورس کوي، یعنی دی بیرته ascending دغه ته تغییر کوي، سورټینګ ته تغییر کوي. چې دا و د لیست هغه د سورت کوم فنکشنونه چې وه. بل موږ تاسې که په لیست کې داسې حروف ولرو، مثال زه غواړم دغه لیست بنانا بي چې دا غټه کم او ا او هم په غټ حروف ولیکم. که چیرې موږ اوس تاسې دا پروګرام اوس ران که وګورو دوی هغه سورټینګ چې دی هغه په غټو او کوچني حروفو ډول سره راویست دی. مثال داسې موږ غواړو زه غواړم چې ډوپلیکیټ الیمنټس دې ته اډ کړم، دغه ته زه به دغه هم ایپل کړم. که چیرې موږ تاسې دا وګورو چې موږ تاسې سورت کړو، دوی لومړی هغه غټ حروف منځته راوړي، یعنی ټول د غټ حروفو په واسطه یې دوی سورت کوي. که زه دغه څو جملات کمنټ کړم، اوس پروګرام ران کړم، که وګورو دا د غټو حروفو په دغه سورت کړي دي، یعنی دومره ته او ده دا هم غټ حرف دی، دوی چې سورت کړي د غټ حروفو. زه څنګه غواړم چې دغه سورټینګ کوچني حروفو ته واړوم، نو موږ تاسې راځو په سورت میتډ کې د کی الیمنټس کاروو. یعنی کی الیمنټس موږ تاسې څنګه کاروو، my list dot sort. سورت کې موږ کی مساوي کوو، یعنی دا زموږ کې یعنی د str dot lower، یعنی د کوچني حروفو په حیث یې ماته سورت کړ. که وګورو ایپل مخته راغی، چری مخته راغله، کیوي مخته راغله، مینګو مخته راغله، اور میلن مخته راغله، اورنج. د اورنج چې کومه او غټه وه، که مو وکتل دغه دلته چې موږ تاسې په ډیفالټ ډول سورت کړی وه، هغه اورنج په دوم قدم کې و، ځکه چې موږ تاسې د اورنج یعنی دا اورنج چې و د دې هغه اول لومړنی حرف غټ و، نو ځکه د په دوم قدم کې راویستي. نو دلته چې موږ تاسې د کی الیمنټس وکاروئ په سورت، یعنی په لور کیس مو کړه، نو بیرته په خپله په منظم ډول سورت شو، چې دا و د سورت فنکشن. نو بیا راځو موږ تاسې څنګه کولی شو یو لیست کاپي کړو. که چیرې موږ تاسې وکړو دا زما لیست دی، مای لیست د میوو یو لیست دی، زه غواړم لیست مساوي که په مای اټس لیست سره. نو دا اوس موږ تاسې هغه لیست یعنی دغه لیست مو دا بل لیست ته ورځ یعنی مساوي مو کوي. که چیرې زه وغواړم د دغه لیست یوه نوې کاپي واخلم، یعنی موږ تاسې د دغه لیست کاپي واخلو، نو کاپي مای لیست ډاټ کاپي میتډ موږ تاسې کاروو. زه وایم لیست مساوي که مای لیست ډاټ کاپي. دا جمله به کمنټ کوم تاسې. که وګورو د دغه لیست یوه کاپي موږ اخیستې ده، چې دغه د کاپي میتډ موږ تاسې کارولی شو. که چیرې زه راسمه ده، نو دا دوهم چې ده دا اصلا کې د لومړني اوریجنل لیست یوه کاپي ده چې موږ تاسې اخیستې ده، چې دا و د کاپي میتډ موږ تاسې کاروو چې د لیست کاپي اخلو. د هغه وروسته موږ تاسې بله موضوع چې ده د جاین لیست ده، څنګه کولی شو یو دوه لیستونه سره جاین کړو. موږ تاسې د جاین لیست لپاره درې طریقې لرو چې موږ کولی شو لیستونه سره جاین کړو. زما لومړنی لیست مای لیست د میوو دی، زه به دوهم لیست دغه کړم
لیست دا زما دوهم لیست دی. لومړی طریقه چې موږ څنګه کولی شو لیست جوین کړو هغه زموږ داسې ساده ده. کنکټینیټ اپریټرز کار دی. زه هم لیست 1 مساوي کړ لیست پلس مای لیست پرنټ کړ لیست 1. زه به دلته راسم لومړنی به print my list او print list. که چیرې راسم زه دا پروګرام رن کړم که وګورو دا زما لومړنی لیست دی. دا مې دوهم لیست دی. دریم دوی دوه لیستونه ما جوین کړه چې دا لومړنۍ طریقه د کنکټینیټیشن اپریټرز موږ وکاروئ. دوهمه طریقه موږ د لیست لپاره چې کاروو هغه لوپس دی. یعنې د لوپس په واسطه هم موږ تاسې کولی شو چې یو لیست کار کوو. for x in list یعنی x زما په لیست کې یعنی for x in my list کله چې موږ تاسې x وکاروو یعنی په دغه لیست کې دغه د انټیجرز کوم لیست دی دغه x نو زه my list dot append ټول په پای کې د لیست اضافه کوي. ډاټ append x یعنی x ورواچوه. اوس راځم print my list. که چیرې زه دا پروګرام رن کړم که وګورو دلته په پای کې اضافه کړه یعنی دغه دوهم لیست په دوهمه طریقه ما دوی دغه کړه سره جوین کړه یعنی دا دوهمه طریقه وه د لوپس طریقه. my list dot extend method کاروو او موږ پاسو list. که زه راسم print my list که وګورو same result. نو دا هغه درې طریقې وې چې موږ تاسې کاروو د لیست د جوینینګ لپاره. لومړی د کنکټینیټیشن اپریټر په واسطه دوه لیستونه جوین کوو. دریم د لوپ په واسطه چې په لوپس کې موږ دننه د اپینډ میتھډ کاروو چې هغه جوین کوو. دریم د ایکسټینډ میتھډ کاروو چې د ایکسټینډ میتھډ په واسطه موږ کولی شو لوپس سره جوین کړو. زموږ ستاسو لپاره د لیست اخرنی موضوع چې د هغه لیست کنسټرکټر دی څنګه کولی شو د لیست کنسټرکټر وکاروو. لومړی زه راځم یو ټپل اخلم. دا یو ټپل دی. لومړی زه غواړم پرنټ د دغه ټپل کړم او له هغه وروسته د دغه ټپل هغه ټایپ چې موږ تاسو دلته ټایپ فنکشن موږ کاروو. که چیرې دا پروګرام زه رن کړم که وګورم دغه ټپل ماته پرنټ سو او د دغه کلاس ټایپ چې دی هغه هم ټپل دی. څنګه غواړو موږ دغه ټپل لیست ته واړوو. موږ تاسې وایو my list مساوي کېږي. موږ تاسې د لیست هغه میتھډ کاروو او د لیست په میتھډ کې موږ تاسې خپله دغه ټپل پاسوو. یعنې زه ورته وایم ټپل print my list print type of my list. نو موږ غواړو چې دغه لیست یې پرنټ کړو او بیا د هغه ټایپ هم پرنټ کړو. که چیرې دا پروګرام زه رن کړم که وګورو دغه د لیست ته واوښتې او کلاس لیست چې دا و د لیست کنسټرکټر. څنګه کولی شو د لیست کنسټرکټر کار کوو او یو ټپل موږ تاسې لیست ته تغییر کړو. همداسې نور میتډونه چې موږ تاسې هغه بلټن فنکشنونه او میتډونه په لیست باندې کار وکړئ. نو هیله لرم چې تاسو په لیست باندې ښه پوه شوي یاست.